کې هغه میلمه ته نن بلنه ورکوم چې د ده په راتګ باندې باید چې ټوله تاسو ولاړ سئ زه درته سلام وړاندې کوم دا میلمه شاید چې ډېرو خلکو خپل پروګرام ته نه یې راغوښتی دا میلمه شاید چې ډېرو کمو خلکو خپل پروګرام ته راغوښتی یا به بالکل نه یې راغوښتی مګر نن زه دا عظیمه میلمه ستاسو په درانه خدمت کې بلنه ورکوم دا هغه میلمه دی چې که دا میلمه زموږ په ټولنه کې نه وي نو ګوره چې زموږ ټولنه به د کومو ستونزو سره مخامخ سي زه بلنه ورکوم خپل ګران میلمه ښاغلي خاکروب سویپر ته जा तेनू अक्कियां उडीक दियां सजना अक्कियां उडीक दियां दिल वजा मारदा अमानुल्लाह खैरियत दी संगे चीश टबर टबर मात गोरे यार सड़े पगवंद नदी कतली यार इंसान है मैं यार दे मुआशरे दास पत बोल यार मानो خو بیخي نه شاباس در باندې ولی جلالو اکا څه ټکه ولوېد څرنګه ټکه نه ده لوېدلې ما چې ول کوم منسټر صاحب به راغواړې یا به یو ناظم راغواړې وروره تا دغه ته موږ ودرولو جلالو اکا په دغه ځای کې خو ته خطاوته یې عظیمه خلک خو دغه خلک دي چې ګند ختموي نو خود به ختموي خو ډیوټي یې د تنخوا دي چې اخلي نه ډیوټي خو ستا هم ده زما هم ده د دې خلکو هم ده کله یې ډیوټي کول اما نو دومره لاسونه مه غورځوه ورور ته دې ول څه ته څه کړې وایم که دې دغه ورور د مهمان خصوصي په چوکۍ کېناو اتې زه ولاړم د خدای په امان ته دلته کښېنه هلته ګرده ورځ پر تړه باندې د سودخورانو سره ناست یې څه کړې لږ کرار خبره کوه زوی دې مړ نه شه جاري په دا تندې سړی دغسې امان الله مانو لوک سپیک مای ورلډ دغه سره زه خبره نه کوم دا یار څه کولی شي دا وګوره چې د دې کور ته زه تېر شمه سروختي صبح نو چې ګورم د دې کور له مخه وراسته بانجڼان پراته وي ورستې بنډۍ پرتې بینډۍ د فنګر د لیډي فنګر نو بوی ولې اړېږي دا صفایي نه کوي د صاف شیانو باندې مچان کښېني دا در شیانو باندې ته ولې صفایي نه کوې د خپل کور د نالیو د روډ نو دا خو د ده ذمواري ده دی د تنخوا دې څه شي اخلي خود به صفا کوي نو دا زما ذمہداری داد اٹ از مائی ڈیوٹیز شامل دی لیکن دا سڑکان سے جڑ کوم دا سی مخال کو نہ جڑ کوم بہت شوق ہے یہ او دغه څه وایې ته له کومې خوا ګډ هغه ستا لمسی لیدلی دی پزې چې ګرد عمر رابهېږي چې دی خوړون د ګرد په بینډۍ خرڅوي بازار کې وچې بینډۍ او وروستې بینډۍ دی کشنانه نه دي پوز به ایسي مچان ټولي بالکل مچان کلی نه دي کلی آبادي مچان کلی خلک ورته وایي مامانو ته اوس د ده خبرې اورې که د موږ دلته میلمانه راغوښتي یو زه د دواړو خبرې اورم زه په اصل کې دا خبره سپینول غواړم چې دا سړی چې دی دې ته باید چې موږ په کمه سترګه ونه ګورو دا سړی زموږ د معاشرې هغه عظیمه انسان دی چې زموږ د ټولو ګند چې دی صفا کوي دی یې پورته کوي او ته په ده په کمه سترګه ګورې یا نو اوس د تا خیال دغه ده چې زه دغه ټیمو جارو راواخلم وروره سپوږمۍ دغسې وتړم له ځانه سلطانه ډاکو جوړ کړم او نالیالې صفا کړم امان الله خبره واوره یاره د کور دې کوره مخه زه داسې تېرېدلم چې کتل یې دی هلته یو غویی حلال کړی دی دا خو بیزه ده دا چیش حلالې ده غویی حلال کړی دي هلته بیا پر چت باندې دا لرې چې دی اجړی دا ته څه کړی وو بوی راتلی زه روانه ما باندې نسوار داسې ته څه کړي سترګې کې ولې څوړ وجه زه دغه کې هسپتال کې ناجوړه ولم زه میرګي ونیولم خو وس مې نه در رسېږي کې نه دا د نسوارو پړۍ راواخلم په دا سپږمو کې در تخته کړم او تر کوره دي اترسه وخوره دا داسې مخلط مبلینو په تور ډرم کې چې وهلی او رایستلی امان الله خبره واره حکمت خبره دي مخ باید د سړي تور پروا نسته زړه صفای زړه مانو د ما اوس سر خلاص شو زما خیال تا د کور صفایي مفته کوي ته هم په خوا یې نه ګوره
زه تاسو ته هم خبره کوم، زه جلالو ماما ته هم خبره کوم، جلالو اکا ته سوري، زه درته هم دا خبره کوم چې صفایي چې دی هغه نیم ایمان دی، دا زموږ مذهب هم وایي. او د دې پر ځای باندې چې زموږ خپلې صفایانې کړې وای، موږ خپلې ګلۍ صفا کړې وای، خپل کورونه مو صاف ساتلي وای، دا خوارکی راځي او دا کار دی کوي. مګر موږ ته پکار دی چې د خپله یو ډیوټي ده، د جلالو اکا خپله ډیوټي ده، زما خپله ډیوټي ده. موږ باید چې یو د خبره واوره نه، دا صفایي که وکړلې دي نو څه قیامت جوړه سوی دی. خپل کور صفایي هر انسان کوي، او جانور هم کوي. وایي وا لکه و مه غږېږه په دا خوله کې به دې په دا څوک پسې وام. دا کور ټیک کوي ما سره، ټیک دی چې او جلالو اوس زه ډوله وم به دا ګرده کلي کې برادري جمع کړم. ته پوسې ستا سړک پوسو، نالۍ پوسې، مچان پوسو، ګرده امان الله را به راکه مانو خبره واوره. همدغه سړی خوابدی شو، که دا خوابدی شو زوی مړی، دا کار خو به بیا موږ په خپله کوو. مې پرېږده خوابدی نه شي. دغه را وګرځوه، نو ورڅه خوشحاله